زابل د هیواد په سهیل لویدیځه حوزه کې هغه پروت ولایت دی چې ډېری خلک یې غربت ځپلي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دلته اوس تازه مدني پالان د خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. مدني پالان وایي چې د مرستې د جلب لپاره یو صندوق ایښی و چې ورسره د چارواکو ترڅنګ عامو خلکو شاوخوا 130,000 افغانیو مرسته کړې وه. د ځوانره خیریه بنسټ مشر وایي د مرستې وروسته یې کور په کور سروې ترسره کړې او بېوزلې کورنۍ په نښه کړې چې نن یې ورسره د 6 کلمه توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي چې د مرستې ترڅنګ یې دغو کورنیو ته د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه عامه پوهاوی هم ورکړی. زابل ځوان غږ خیریه بنسټ لخوا د کرونا ځپلو سره د مرستې یو صندوق ښودل سوی ولو. دغه د مرستې صندوق موږ پر دوکانونو وګرځوئ، پر تاجرانو مو وګرځوئ، پر چارواکو مو وګرځوئ. په دغه صندوق کې یوې مور هم خپل د وس په اندازه مرسته وکړله، چارواکي هم وکړله، حتی یو خبریال هم وکړله. په دې مرسته کې اوړه وه، غوړي وه، وریجې وې، پټاټې وې، پیاز وه، پلمېټ وه، بوره په دې کې موجوده ول چې دا د یوې کورنۍ د یوې په اوسط ډول د یوې کورنۍ د یوې میاشتې تقریبا خوراکي توکي موجود ول. مرسته سوي کسان که څه هم پر مرسته خوښي ښیي، خو زیاتوي چې د بېوزلۍ له امله د خوړو لپاره دومره څه نه لري چې خپله شپه ورځ ورباندې بېګا کړي. دوی تمه لري چې دولتي بنسټونه او ملي تجاران دې هم ورسره مرستې وکړي. مرسته د موږ ډېر ځینې خوشحاله له موږ سره یې مرسته له ما سره وکړه ته ما ته راورسېدل. یم زه ډېره مجبوره، ډېره څنګه وم، په دې کلي مې ګزاره وه، راوړه مې بیا مې دا یال په خوله کې وراچول. هر چا له موږ سره دا امداد کړی دی، له ده سره دې الله پاک وکړي. په دغه انسانانو کې اول زه خپل ځان ښه یم چې د دغه قدرت خدای ته لرم، نو بیا هم دغسې کومک ځینې غواړو، بیا هم ځینې غواړو. خوشحاله ورو که خدای دې د هغې دنیا کومک له تاسې سره وکړي لکه تاسې له ما سره کومک وکولو. دغه مې ژوند د کلي په فقر مې ګزاروله. که کومک په وس پوره و چې هر څه ستاسو په قدرت پوره و هغه غواړو، که نه ولو الله دې تاسې تنده الله وزیده کړي، موږ ته دې مال هرای. دا مرستې په داسې حال کې پر دې کورنیو ویشل کیږي چې د دې خیریه بنسټ د مسؤلینو په خبره په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.